د بې غیرته بچیو ما چېرته شراب چښلي د سپي زمنو 2 دقیقو کې خلکو پسې تهمتونه شروع کړي ما خو ته نه لکه ادارې سترګې تورې کړي او د سپي بچیو چې ما پسې مو پوسټونه کړي کمنټونه هم کړي ما تاسو ته د انسانانو ژوند درښوده ما تاسو ته دا درښوده چې د کومو افغانانو د مرګ فتوا تاسو ته له پنجاب نه راځي هغه خو مسلمانان دي هغه خو خلک دي کوم د موږ عالم دین تاسو چې په منبر مانته نو هغه څه ګناه کړې وه هم دا بل د بې غیرته بچي ته ګوره موږ لوی خراسان غواړو دی بل د سپي بچي ته ګوره نشستی دیگه سایکو نو تاسې خو دوی نه مړه کوئ دوی خو سیار شي کوي هغه د خپل ژوند کوي کالي یې راویستي ځان یې راویستی د تاسې ښځې چې په چادري کې بېچارهګانې په مکتب کې چې وړکي ماشومان په وینو کې سره کتابونه ښځې په د کابل په کوڅې کې اخوا دخوا ته منډې وښي زمنې ورک سوي هغسې تاسې مړې کوئ او د پنجاب د مورتګاو په سر باندې خودکشي دماکې په خپلو مسلمانانو پښتنو افغانانو باندې کوئ هغه تاسو ته شرم و حیا نه درځي دا مبارزه نه ده ما پسې خبرې کوئ د بې عقل بچیو شیرالله دوزی ښه یم ایله او درسئ که د خراسان د خره بچی خو زه لږ هغه کم ما کم زه خو د ملګري بردې پارټي ته راغلی او دا هر یو سپی چې غول خوري او په ما باندې تهمت تړي او بېجایه غول خوري دا بېجایه غول خوراک بند کړئ او زه نه تاسې سرټیفیکیټ ته ضرورت لرم زه نه د تاسې زار وخورئ وشرمېږئ لکه د سپی غوندې شپه ورځ پنجابیان مړه کوي لکه سپی غوندې بمونه درپسې رالیږي درپسې تړي په مسجدو کې په تاسې باندې جنسي تېریانې کېږي طالبان هم مړه کوي پلونه درته ورانوي مکتبونه درته ورانوي که دومره شرم لرئ د خپل ځان حفاظت وکړئ د خپل حریم د خپل وطن د خپل د مور د خپلې د خاورې حفاظت وکړئ پوه شوې کنځلې ولې کوئ دغه بعضې یو بې غیرته چې ویلي چې مونږ دې ته کمنټ ریکویسټ تا ته چا ویلي چې ته ما ته ریکویسټ راولېږه رنګ دې ورکوله دې جنس سپیه د 2 پیسو سړی یې نه او ته ما پسې خبرې کې د خدای تعالی څخه ویرېږه تاسې د خدای تعالی څخه ویرېږئ د کونډو له آهو نه ویرېږئ د یتیمانانو له آهو نه ویرېږئ ما څه کوئ چې زه هسې یم زه ما څوک مړه کړي نه دي غلا مې نه ده کړې د چا مور خور ته مې په بده سترګې نه دي کتلي د چا زوی مې په جومات کې جنسي تېری د چا په اولاد نه ده کړی د چا په لور مې جنسي تېری نه ده کړی نو تاسې له خدایه لږ وشرمېږئ تاسې لږ په خپل ګریوان کې وګورئ چې د داسې سپیو له لاسه عباس ستانکزي غوندې سپي د پاکستان په پاسپورټ ځي په روس کې مسکو کې هغو ښځو سره کیني او خپلې خویندې میندو ته یو مکتب نسي جوړوی پوه شوې نو زه خو موضوع خو همدغه ده چې دروغ مه وایئ غول مه خورئ بېجایه او بېجایه تهمتونه مه تړئ لږ انسانان سئ لږ سړي سئ لږ د سړي زمن سئ پوه شوې تاسې کې که انسانیت و تاسې کې که سړیتوب وي تاسې کې که شرافت وي نن به لږ شرمېدلي وئ نن به م لږ غم کړی وي د کرکټ لوبه مو وبایلله تاسې سپي یې زېږولي کشکې مور یو 2-3 کرسګیل زېږولي وو کم از کمه کرسګیل خو به د کرکټ کې خو به یو څو چوکۍ و چکو وهلې وې تاسې خو د غیم نه یاستئ نو دا د پوټین زمن د 2 پیسو کم اصله خلک راځي ما پسې غږېږي او ما پسې سټیټسونه کوي I don't give a flying fuck پوه شوې لعنت دې وي ستا پر شکل ګرځي سمه خوږه سمه خو دې بې عقل ته ګوره افغان صافي ته خوږه درنه جوړه سوې چې په افغانستان باره کې خبرې رنګ دې ورکړه بدرنګې نو د افغانستان باره کې خو خبرې کوم هر یو چینل یوټیوب ته لاړ شي د افغانستان باره کې خو څوک هم ښه خبره نه کوي افغانستان کې خو یا د ښځې پزه پرې کړي یا د ښځې غوږونه پرې کړي یا ښځه په لښتې وښلي یا بم چوګلی یا ماشومانو باندې جنسي تېری سوی نور خو چې نه دي سوي په افغانستان خو تاسې وشرموو په خپل کم اصل توب هم وشرموو پوه شوې
او نو هیڅ د تا د جواب ته ضرورت نشته سپږنو. تاسې خپلې سپږې اول پاکې کړئ. اول ملا نه مو خپل د جنسي چې تاسو باندې تېری کړی دی هغې بدله واخلئ، بیا ما سره غږېږئ. د خدای په امان I have to go and enjoy my life and my beautiful friend's birthday. زه شراب وخوره چې وخوره، تاسې باندې خو پنجاب د خره غوښې خوري، تاسې د خره غوښې مه خورئ. زه او د خپلو وروڼو وینې مه خورئ، تاسې د خپلو وروڼو د افغانانو د مسلمانانو وینې وچکلئ. لعنت دی تا په مور په پلارو په خویندو په ټولو سي. دغه د پوټین زبمن سپږن تاسې ماول چې کوم ملا په تاسې باندې سرتېری کړی دی هغه نه مو خپل بدله واخلئ، بیا ما ته غږېږئ. پوه شوې؟ شریفه ښځه د څه شي شریفه ښځه؟ زه خو د احمدزی د عجیبه خبره یې رمنډۍ کې خو ټولې پښتنې سواتیانې خرڅې شوې، د هغوی پوښتنه وکړم. نه زه نه شرمېږم، زه شرمېږم، زه خو دلته کار کوم. تاسې شرمېږئ نسئ. عباسطانکزی د چا په پاسپورټ باندې مسکو ته لاړو، ریګن ته د چا په پاسپورټ راغلی وي؟ ها تاسې شرمېږئ نسئ. ډاکټر نجیب مړ کړ، تاسې شرمېږئ نه کابل ته مو ور واچو، تاسې شرمېږئ نسئ خور مور باندې راځي ملا طالب د ښځې کمیس هم درنه ویسي، د لور پرتوګ هم درنه ویسي او د مور چادر هم درنه ویسي، په سر کې نور مسلمانان پې مړه کړي. تاسې نه شرمېږئ، شرم تاسې کې شته؟ نور هم څه درته ووایم؟ ته لوده یاستئ، راسي ملا راسي د شپې ښځه هم ورکوي، خون هم ورکوي، د ښځې کمیس هم ورکوي، د لور پرتوګ هم ورکوي، د مور چادر هم ورکوي. په سبا لاړ شئ په بازار کې بې ګناه خلک ووژني. تاسې بیخي د سړي زمن نه یاستئ. پوه شوې؟ او دا خوله چې ما پسې هر څومره وغږېږئ ما باندې څه فرق نه کوي. خدای په امان.